اسلام جغرافیه نه لري که ته وتوی چې اسلام دلته جغرافیه نه اسلام جغرافیه نه لري چې دا د اسلام جغرافیه ده دا ملک جوړ نشتلی نه چې ته څنګه وایې چې ډیموکراسي ټوله بده ده سیکولرزم ټول بد دی چې کله ډېر زیات هغه ملکونه چې سیکولرزم سیکولر دي یا ډیموکراتیک دي هغوی مالدار هم دي نظام هم ښه دی او اکثر مسلمانان هلته روان دي او غواړي چې هلته ژوند وکړي که تاسو امریکایي ایالات ته ورشئ او وګورئ نورت امریکا کې هلته موږ وینزویلا لرو هلته موږ برازیل لرو دا کیوبا لرو نور ملکونه لرو چې د هغوی حالت ډېر زیات خراب دی چې کله به دوی حتی لمبل دوی سره کافي اوبه نه وي اول به پلار لمبل بیا په هغه تش کې چې کوم خیرن اوبه دي په هغه بیا ښځې لمبل په هغه خیرن اوبو بیا به اولادونه لمبل هغوی کار کړی دی خپل ملک یې جوړ کړی دی مسلمانانو ماشاءالله 800 کاله په نیمه دنیا باندې حکومت کړی دی اندلوسیا وګوره په سپین کې په هغوی باندې حکومت کړی دی همداسې راواخله سنټرل افریقا وګوره سنټرل ایشیا وګوره هندوستان وګوره داسې مخکې راشه دعوت الاسلام دې دپاره زه اسلام قبلوم چې ستا دا نیک اخلاق دې دپاره چې ته امیر المؤمنین بیا هم ما سره دومره اخلاق کوې نه ورته زه دپاره اسلام قبلوم ته دا شیل ستا دی ورته ما خپل مسلمان ورور ته دا شیل بخلی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یو ځل بیا ښه راغلاست د اسلامي لارښوونې پروګرام ته دا به موږ نه هیروو چې رمضان مبارکه میاشت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جهنم د اور نه خپل ځان بچ کوي په څه شي باندې که چیرته تاسو یو خرما هم ورکوئ هغه هم تاسو بچ کوئ که چیرته تاسو څه شی خرما هم نه لرئ خلکو ته ورکوئ نو اقلا ښه خبرې خلکو ته سلام انشاءالله دا هم صدقه ده دنه مخکې چې زه نننی پروګرام شروع کړم اسلام د ساینس او منطق نظر نه مخکې لاړ شو موږ پرون په ډېر خبرې په اسلامي تعریف باندې وکړو چې اسلام څنګه تعریف کولی شو غیر مسلم ته هغه تعریف خصوصا هغه کسانو ته دی څوک چې غیر مسلم دي انشاءالله مسلمانانو ته هم استفاده کیدی شي دلته بعضې ورونو پوښتنې کړې په سوشل میډیا کې په خوله رسنیو کې چې ته څنګه وایې چې ډیموکراسي ټوله بده ده سیکولرزم ټول بد دی چې کله ډېر زیات هغه ملکونه چې سیکولرزم سیکولر دي یا ډیموکراتیک دي هغوی مالدار هم دي نظام هم ښه دی او اکثر مسلمانان هلته روان دي او غواړي چې هلته ژوند وکړي بعضې اوقات حتی ویزې نه ورکوي دا خبره ته یو حده پورې صحیح ده لیکن دا خبره غلطه ده چې ټول ملکونه چې څوک ډیموکراسي تعقیبوي یا سیکولرزم تعقیبوي هغوی بهتره دي او یا مثلا هر څه ښه دي نه موږ محدود ملکونه لرو په اروپا کې او په امریکا کې که تاسو امریکایي ایالات ته ورشئ او وګورئ نورت امریکا کې هلته موږ وینزویلا لرو هلته موږ برازیل لرو دا کیوبا لرو نور ملکونه لرو چې د هغوی حالت ډېر زیات خراب دی که همداسې ته وګورئ همدا غیر مسلم هیوادونه په افریقا کې دي که کینیا دی که همداسې نور دي هلته د خلکو ډېر حالت خراب دی په همدې شکل نیپال وګورئ مخکې لاړ شئ تاسو کولی شئ بوتان وګورئ د هغوی هلته هم حالت خراب دی دا نه دی چې یو بدون د شک یو اقتصاد د یو ملک ډېر غټ تعریف کوي په حتی په اروپا کې تاسو کولی شئ بلګاریا وګورئ دوی هم داسې ډېر ښایسته حالت کې نه دي دا غلطه ده څوک چې ووایي چې د اسلامي ملکونه ټول په بد حالت کې نه موږ په شمار ملکونه لرو کوم چې حالت خراب دی په شمول د افغانستان یا مثلا پاکستان عراق او سیریا لیکن د ده شاته دلیل وګورئ چې ولې د دوی حالت خراب دی ولې چا خراب کو او ولې حالت خراب دی اسلام په خپله ماشاءالله ډېر ښایسته اقتصادي پلانونه او اقتصادي نظام لري که چیرته اسلامي سیستم یا اسلامي اقتصاد په دنیا کې تطبیق شي نو موږ به دغه دروغو وال سټریټ به هم نه درلودو وال سټریټ په امریکا کې سټاک مارکیټ دی تاسو په دې پوهیږئ چې یو کمپنیګانې ویلیو نه لري دوی ته اضافه ویلیو ورکړې ده چې کوم دلیل باندې 2008 کال کې ریسیشن راغی او ډېر خلک په ډېر زیات مشکلاتو کې راغلل نو مقصد زما څه دی دا غلطه خبره ده چې مسلمانان عموما په دې ډول باندې چې مسلمانان دي حالت خراب دی نه مسلمانانو ماشاءالله 800 کاله په نیمه دنیا باندې حکومت کړی دی اندلوسیا وګوره په سپین کې په هغوی باندې حکومت کړی دی همداسې راواخله سنټرل افریقا وګوره سنټرل ایشیا وګوره هندوستان وګوره داسې مخکې راشه د مسلمانانو داسې ماشاءالله نظام و چې نه فقط خلک به ګرځېدل چې غریب چیرته پیدا کړم چې خپل صدقه او زکات ته ورکړم بلکې کله به چې واوره کې د دوی به دانې شیندلې چې حتی مرغېګانې هم وږې لړ نه شي موږ د هغه اسلامي نظام بحث کوو موږ د هغه خلافت او د هغه حکومت خبرې کوو لکه د علي بن طالب چې کله په جنگ میدان کې خپل شیلډ هغه جنگ میدان کې چې ګرد دایره غوندې وي هغه یې ورک کړی و او دی یو یهودي دکان کې ولیدو هغه ته راغی دا شیل خو زما دی هغه ته ویل دا ستانه دی دا ما اخیستی چانه دا زما دی ما جنگ میدان نه پات شوی دا مال زما دی په حیث امیر المؤمنین زور پرې نه کوه چې دا شیل ما ته راکړه زما دی ته پکې څه حق لرې نن زموږ چې یو کس 15 کسان کارمندان ولري
هغه فرعون ته وایي چې ته ماته چای راوړه نور خو لا پرېږده امیر المؤمنین علي بن طالب چې نه فقط د مکه او د مدینه نه فقط چې د هغه علاقې امیر و بلکې د ټول مسلمانانو امیر و غټ آرمي ورسره وه لیکن د په عاجزیت باندې لاړو قاضي شورای ته قاضي شورای یو مشهور قاضي و په هغه ټایم کې په همغه وخت کې چې زموږ فیصله وکړي د دې شیل په باره کې چې دا څنګه زما دی او که دی یعنې هغه ته چې لاړو هغه ته ویل یا امیر المؤمنین ته کوم شاهد لري هغه ته زه فقط حسن او حسین لرم خپل بچي نومونه یې واغستل او ته ستا بچي ستا شاهدان نشي کېدلی نو په دې امیر المؤمنین ته حق نه دا شیل ته واخلې سبحان الله متوجه شو ورنو خویندو دغه اسلامي نظام زه بحث کومه د دغه اسلامي اقتصاد زه بحث کومه چې دا کله روان شو نو قاضي شروع ته چې واقع یقینا دغه تعریف د هغه کسان څوک چې په حق دي او دا شیل ما واقعا ډول سره ما په چیرته پیدا کړی دی په جنگ میدان کې پیدا کړی و او دا ستا دی علي بن طالب ته وویل چې دا ما خپل مسلمان ورته بخلی دی هغه مسلمان یعنی چې هغه ته په همدې دپاره زه اسلام قبلوم چې ستا دا نیک اخلاق دې دپاره چې ته امیر المؤمنین بیا هم ما سره دومره اخلاق کوې نو ته زه دپاره اسلام قبلوم ته دا شیل ستا دی ته ما خپل مسلمان ورور ته دا شیل بخلی دی د دغه اسلامي تعریف زه کومه راځو ولې مسلمانان غربي ملکونو ته ځي دلته فقط دا عقیدوي علت نه دی چې دوی هغه مثلا عقیده خوښوي یا مثلا نور شی نه دلته فامیلي علت کیدی شي دا خو دنیا نشي کولی ته قطع کړي او بل اسلام جغرافیه نه لري که ته وتوایې چې اسلام دلته جغرافیه نه اسلام جغرافیه نه لري چې دا د اسلام جغرافیه ده دا ملک نشته تللی نه الله سبحانه تعالی ټول ځمکه د هغه ده او موږ ته اجازه سفر نه وکړو علتونه به تاسو ته ووایم اقتصادي علت شته دی بعضې خلک کار ته ځي هېڅ مشکل نه دی په المان کې هم دا اوس هم 1 میلیون وظیفې خالي دي او خلکو ته په کار دي دویم فامیلي علت شته دی خلک ودونه کوي ماشاءالله یا مثلا کاکا زمون وي بل څه وي خپل فامیلو کتو ته ځي او بل دا هم ده چې د هغوی د فارن پالیسیانو د وجې نه زموږ ملک دا حل دی بعضې وخت کې خلک هلته ځي د هغوی خلک دلته راغلي دي او دا هم ده چې تاریخ تاسو باید یو ملک د یو نظام د یو فلسفې فقط 100 کالو پورې ونه ګورئ دا څنګه روان دی تاسو په دې پوه شئ چې همدغه جرمني د جنګ جهاني اول دویم کې دوی خپله مهاجر درلودل چې میډل ایست ته لیږل فلسطین ته لیږل همدغه خلک حتی دومره اقتصادي حالت خراب و چې کله به یو قانون دا و په هغه حالت کې په جامعه کې قانون دا و چې کله به دوی حتی لمبل دوی سره کافي اوبه نه وي اول به پلار لمبل بیا په هغه تش کې چې کوم خیرونه اوبه دي په هغه بیا ښځې لمبل په هغه خیرونه اوبه بیا به اولادونه لمبل هغوی کار کړی دی خپل ملک جوړ کړی دی یعنې داسې نه دی چې موږ دا ووایو چې یو نظام کې اقتصادي دا نظام خراب دی ځکه چې دلته اقتصادي وضع خرابه ده نه یو وخت کې هلته خراب و نن دلته خراب دی یو وخت دلته خو هلته خراب و دا تاریخ دی چې یو بل تکراروي لیکن علتونه پیدا کوي چې و دلته خراب دی او هلته جوړ دی د دې علتونه به تاسو وګورئ نو همدې علت باندې موږ نشو کولی دا فیصله وکړو چې اسلام یا مسلمانان خراب دي عمومي ډول باندې دې دپاره دوی اقتصادي وضع خرابه ده بل پښتنه چې سوشل میډیا کې راغلې وه او خلکو ډېره پښتنه کړې وه چې څنګه ته ویلی شي چې سیکولرزم یا مثلا یو کس چې ډیموکرات دی سیکولر دی دا ښه انتخاب نه دی ځکه چې اکثر خلک چې کوم چې ډېر هوښیار دي ماسټري کړي پی ایچ ډي کړي هغوی ډېر سیکولر ذهن لري اکثر خلک دا نظر دا پښتنه کړې وه په همدې ډول پښتنه وه ورونو خویندو د دې دا معنا ده چې یو کس پی ایچ ډي لري هغه کولی شي چې د ژوند په هر مسله کې ښه انتخاب وکړي صحیح دی یو کس به پی ایچ ډي لري یو ځای کې معلومات لري دا نه دی چې هغه په وکړي چې په عقیده کې هم ښه انتخاب وکړي په تیولوژي کې هم ښه انتخاب وکړي په موټر اغوستو کې هم ښه انتخاب وکړي په کور اغوستو کې هم ښه انتخاب وکړي نه دا یعنی دا خپله دا سوال غلط دی صحیح دی هغه کوم باش کې دا پی ایچ ډي په هغه باش کې به ښه وي موږ د باندې به خبرې کوو چې ولې څوک چې تعلیم کوي هغه ورځ په ورځ سیکولر کېږي علت یې سره دا موږ وروسته بحث کوو لیکن لنډه موضوع دا ده نه ده چې یو کس په یو موضوع کې درس ویلی دی یا زه پی ایچ ډي لرم دې دپاره زه باید د ژوند ټول انتخابونه صحیح وکړم نه دا مکمل غلط تعریف دی حتی خپل فیلډ کې که ته ډاکټر هم یې د دا معنا نه کولی شي خپل د ټول وجود خپل علاج وکړي نه ته نور انتخابونه کولی شي غلط هم وکړي دا نه دی چې مثلا چې ټول خلک ډایرکټ سیکولرزم ته ځي یا ډیموکراسي ته ځي نه دلته کیدای شي بعضې وخت کې موږ داسې وګورو خلک داخل کې ماشاءالله ډېر مؤمن مسلمان به وي په ظاهره باندې چا فیصله موږ نشو کولی دا ډېره مهمه خبره ده نو اوس دنه بعد راځو په سیکولرزم باندې خبره کوو چې سیکولرزم دی څه شی خو دنه مخکې سیکولرزم باندې خبره وکړم زه غواړم دا واضح کړم تاسو ته چې سیکولرزم کاپیټالیزم ډیموکراسي همداسې کمونیزم دا ټول ډېر زیات نظریات دي چې په هر یو باندې بحث کوو کیدای شي ورځې پې ولګېږي خو سیکولرزم او ډیموکراسي او کاپیټالیزم دا ورونو خویندې دي یو بل ته لاس ورکړی دی یو بل نه جدا کیدی نشي ډیموکراسي عمومي تعریف څه شی دی چې حکومت د خلکو
یعنی خلک به حکومت انتخابوي. سیکولریزم تعریف چې شی دی، سیکولریزم اول ځل دپاره دغه کلمه جورج جیکوب دا کلمه یې په 1851 کال کې یو کس و چې سیکولر میډیا کې کار کو او هغه اولین ځل دپاره دا کلمه جوړه کړه او خلکو ته معرفي کړه. د بنیاد د دې کلمې دا و چې خلک باید خپل انتخاب ولري او دا کوم چرچ په هغه ټایم کې چې و کلیسا باید د سیاست نه او د عوامو د ژوند د انتخاب نه لرې شي. کلیسا کافي مشکلات درلودل ځکه دا فیصله یې وکړه. مثلا کلیسا ساینس ردو، د علت بایبل کې راغلي و چې ځمکه هواره ده، چې ساینس ویلې ځمکه ګرده ده، نو دوی ردو. کلیسا ویلې چې مثلا اسمان چې دی ستنې لري، نو اسمان ستنې نه لري، نو ساینس ویلې نو ځکه دلته ډېر زیات اختلافات جوړ شول په سایکالوجي کې، په بایولوجي کې، په جیولوجي کې، په مختلف مشکلات په دلته جوړ شول. نو همدا یو امبرولوجي کې چې انسان په جوړښت په ګیډه کې دلته ډېر زیات اختلافات د ساینس او د دولت د تعلیمي مرکزونو او د کلیسا جوړ شول. دې دپاره دوی دا فیصله همدا په خپل همدغه جورج جیکوب دا په خپله یو جرنلیسټ و، نو دا کمپاین وکړو چې څنګه کولی شو موږ دا جدا کړو. اولین ځل دپاره دا حلف استفاده کړو. لیکن زیات استفاده دلته وه بنیادی نظر دا دی چې څنګه کولی شو موږ نظام او عقیده چې کوم په هغه وخت کې چرچ و، اسلام هم نه و، چې دا څنګه موږ جدا کړو. یعنې چرچ باید په حکومت باندې کوم تاثیر ونه لري، کلیسا باید د حکومتي یا مثلا سیاسي فیصلو باندې کوم تاثیر ونه لري. نو همدې دپاره دا جدا کړل. هغه نه بعد څه شی وشو چې کله دا جدا شو، سیکولرزم په دې کې لیبرالزم او ډیموکراسي دوی دواړو سره یو بل ته لاس ورکړل په شمول د کاپیټالیزم. او دوی ویل چې راځه ولې نه موږ ټوټل هر څه بدل کړو. څه شی بدل کړل؟ په دې څلور واڼو څه شی بدل دا تاسو انشاءالله تشریح کوم. شپږ شیان بنیادي ډول سره بدل کړل او دا شپږ شیان ټول زموږ موضوع کې دي. یو یې دا وکړل چې جامع سره تقسیم کړه، فامیلونه تقسیم کړل، فامیلي نظام یې برباد کو، هر څه ګډ وډ کړل. علت یې څه؟ هغه پخوانی قانون تاسو ویلی چې تقسیم یې که او بیا پرې حکومت وکړه، چې کله اتفاق وي خلک یو موټی وي نو دوی باندې حکومت نه کیږي، دوی باندې خپل نظریات نشي تطبیق کولی، پرې چا سړی په خپل جنجال کې شي. فامیلونه څنګه جامع تقسیم کړه؟ یو طرف نه په عقیدوي مسایلو کې تاسو خپل کار کولی شئ، هېڅ مشکل نه دی، تاسو خپل دین هم خپرولی شئ، تاسو کولی شئ خپل دین هم تطبیق کوئ فقط په مسجد کې. بیا قرار دا مسجد هم پې تنګو، کارونه یې پې تنګول، که ستا ګیره وه یا ته په کلیسا کې د کار کوو تا ته وظیفه نه پیدا کېدله، تا ته تحصیل دپاره زمینه نه پیدا کېدله، ته په میډیا کې بد وې، ته په هر څه په هر لیول باندې خراب وې، نو دوی ته ځای تنګ کو تر څو پورې دوی هلته یو قسم خفګۍ ورته واچوي او ختمې کړي. فامیلي نظامونه یې ختم کړل. په اسلام کې هم چنان په عیسویت کې، په هندویزم کې، په هندوستان کې فامیلي نظام شته دی، خاله ماما ټول ته احترام شته دی، لیکن خصوصا په غربي نړۍ کې حتی ته نشي کولی چې خپل اولاد ته یو څه شی ووایي، خصوصا چې هغه اتلس کلونه بر شي. جالبه سره زه به تاسو فامیلي نظام څنګه ختم کړو. فامیلي نظامونه قدرتونه ټول په لاس کې واخیستل. که ته چې خپل اولاد لرې او هغه حتی په کنډرګارډن تمځي، وړوکي اولین لیول د مکتب تمځي، هغه ته هغوی ته څه شی ښکاره کوي؟ هغوی ته وایي چې ته کولی شي چې یا نر شي یا ښځه شي، انتخاب خپل لري، ځکه موږ لیبرالزم تعقیبو. لیکن همدغه ماشوم بیا په کور کې اجازت نه لري چې څو بجې ویده شي. مور به ته وایي فکر ته 8 بجې ویده شه، لیکن اجازت لري چې خپل جنسیت بدل کړي، چې نري ښځه شي، ښځه نر شي، یا مثلا بیخي یو هم نشي. ما په خپل راپور ولوستو چې کله یو مسلمان اسلام قبول کو چې هغه 14 کلنو، یو غیر مسلم اسلام قبول 14 کلن لکو ماشاءالله په سویډن کې، هغه ما په خپل انسټاګرام واچو او کافي خلکو وویل دا څنګه انتخاب کولی شي، دا څه پوهېږي چې ماشوم د خپل انتخاب کوي، دا څه رقم مسله ده. یعنې دلته تاسو متوجه سئ د دغه منافقت او رذالت او هیپوکراسي ته چې 14 کلن ماشوم نشي کولی انتخاب وکړي د خپل د ژوند، ځکه عمر کم دی. لیکن په دې لاس کې 8 کلن ماشوم چې په مکتب کې دی، په ټول لندن کې، په یونایټډ کینګډم کې، هغه ته درس ورکول کیږي چې جنسي رابطات څنګه کیږي او که غواړي خپل جنسیت بدل کړي. اعوذ بالله، دا نشي کولی، لیکن دی کولی شي. داسې یو قسم منافقت روان شو تر څو پوه شي دا کوم چې مذهبي خلک دي خفه کړي او آخر کې ختم کړي. فامیلي نظام مکمل ختم کو، اولاد ته په قاعده نشي،
اولاد ته ته پې زور نه لري اولاد د څه غواړي همغه کوي حتی جنسیت هم بدلی ته اوس ویلی نشي ورته اولادونه کولی شي چې حتی زنګ ووهي تا نه وخلي دولت یې وساتي او ته هېڅ کوم اولاد باندې حکم نه لري اولاد ستا پرواګیر هم نه دی د باندې به انشاءالله وروسته خبرې کوو چې څنګه هر څه انشالله شول مور پلار ارزش ختم شو د خاله ارزش ختم شو زه په خپله په جرمني کې ژوند کومه ما خپل همسایګان لیدلي چې په یو کال کې بل کال کې اولاد خپل مور کتو ته راځي کوم چې ورته مور ورځ وي دې ورځ کې راځي نور نه راځي ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې یو کس په کوټه کې مړ شوی دی او فقط چې هغه خپل د برق بل نه ورکړی خلک پوه شوي دي چې دا سړی برق بل نه ورکوي کور ته راغلی چې دا سړی مړ دی یعنې تنی ژوند شو ورځ په ورځ خلک تنا شوي دي ورځ په ورځ ډپریشن مخکې تللی دی ځکه چې فامیلي نظام ختم شو وروستنی ریسرچ چې CNBC نیوز خپور کړی و هم چې نړیوال صحت سازمان خپور کړی و چې 2015 کال نه تر 2015 کاله پورې دلته خلکو سروې کړې وه چې په دې جمله کې دوی پیدا کړل چې 322 میلیون خلک خصوصا په غربي نړۍ کې او همچنان په هغه ملکونو کې چې وضع ښه ده خلک د ډپریشن او د ژور خفګان کې اخته دي غواړي خودکشي وکړي تقریبا دوی ویلي وو چې دغه نمبر په 18.3 درجې باندې زیاتېدو باندې روان دی نو چې کله فامیلي نظام ته ختم کې هر څه بېمانا کې نو اخر پاتې څه شي ته نشي کولی تاسو مخکې ما وویلې په اول د پروګرام کې همچنان چې مهم پوښتنې د ژوند چې موږ چا جوړ کړي یو ولې جوړ کړي یو چیرته موږ ځو موږ سره څه شی کیږي چې دا جواب نشي ته نشي کولی چې خوشحاله پاتې شي د باندې به انشاءالله زه وروسته ډېر تفصیل باندې خبرې کوم دا یو مشکل دی بل CNBC نیوز ویلي تقریبا 15200 کسان هغوی سروې کړي وو چې 15200 کسانو امریکایان چې 18 کالونه بره دي هغوی ټولو 40% کسان ویلي وو چې موږ د خودکشي او د ژور خفګان په مشکلاتو کې اخته یو خلکو رابطه انسانان شو کمه شوه هر سړی په کور کې کینو سکرین تلویزیونو ته مخته کېښودو او چې هر څه دولت ویلې دوی خو نور شنو فقط هغه تعقیب کی نو دکې یو ډېر مشهور سایکالوجست دی هغه ویلي دا په دې معنا ده لکه څنګه چې بیزي ته په یو ځای کې واچې او یو یې دانه ترې وباسې او ذبحه کوې نور هغوی هېڅ نه پوهېږي چې دوی سره کېږي څه ولې دلته اچول شوي دي فقط ډوډۍ ورکول کېږي ځای ورته شته دی او اغوستل کېږي او ذبحه کېږي د انسانانو دغه تعریف متاسفانه چې انتخاب شوی وته یعنی هر څه بېمانا شول دویم سیکولرزم څه شی وکړل چې دغه کلمه چې هر څه بېمانا کړل اولاد فامیل خور ماما دا مې بېمانا کړل میز چوکۍ بېمانا کړې موږ په اسلام کې هر څه دپاره تعریف لرو الله سبحانه تعالی رزق باز کوي دلته رزق صرف مقصد د ډوډۍ نه دی د جوس نه دی رزق چې ته یو څوک لرې ستا د صحت پوښتنه وکړي رزق معنوي معنی دا هم ده که یو څوک لرې ستا ورسره خبرې وکړي ملګري فامیل غړي هر څه دا څه چې ستا د ژوند برخې دي نه فقط ډوډۍ بلکې یو چت سر کې لري یو چوکۍ لري کالي لري خوشحالي دا ټول رزق د الله سبحانه طرف نه دی لیکن دوی ته ټول هر څه راوصل فزیکي کړل او هر څه بېمانا کړل نو همدا وجه چې خلکو په شیانو کې معنا ونه کتله نن یو موټر واخله سبا بل موټر واخله معنا پکې نشته دی او کوم خالیګاه چې په زړه کې ده هغه ډکه نه شوه راځو انشاءالله بل کوم مشکل جوړ کړو سیکولرزم په اوله کې وویلې چې موږ فقط سیاست د چرچ نه جدا کوو لیکن دلته دوی ونه درېدل دوی تعلیمي سیستمونه مکمل جدا کړل بیولوژي مکمل په مختلف ډول باندې تعریف کړه بیولوژي مکمل د ډاروینزم سیستم نه واغستو او خلکو ته معرفي کړل او د کوم چې د انسان اصلي تعریف دی هغه پرېښودو سیکولرزم څه شی وکړل په ډېر مهم ډول باندې هر څه فزیکي کړل انسان ټول فزیکي تعریف کو زمونږ فزیکي تعریف موږ صرف نه لرو موږ عقل لرو موږ روح لرو روح دوی مکمل رد کو د الله سبحانه وتعالی دخالت زمونږ په ژوند کې مکمل رد کو زمونږ نفس مکمل رد کو هر څه په فزیکي تعریف باندې کړل چې ته وجود دې څه شی دی موږ وینه دا ټول تعریف کړل چې وجود څه ارامتیا غواړي هغه یې ورکړل مختلف ټکنالوژیانې راغلې په داخل په دې تعلیماتو کې لیکن کوم چې رابطه باید موږ الله سره ولرو دا کوم رابطه چې موږ باید خپل خالص ولرو د مکمل تعریف ورته بدل کو مختلف بخشونو د درس کې که ته وګورې بیولوژي وګورې په داسې ډول باندې تعریف کړه چې موږ خو یو سنګل DNA راغلی یو جیولوژي کې هم چنان یعنې کوم ځای کې چې د الله دخالت وو په د خپل جوړښت کې چې دا الله جوړ کړي دي موږ باید د هغه عبادت وکړو موږ باید د هغه اطاعت وکړو دا قانون الله جوړ کړی دی مکمل ختم کو حتی که تاسو مثال درکم بعضې حتی حدیث درسونه هم شروع کړل هغه هم سیکولرایز کړل څنګه سیکولرایز کړل موږ په حدیث کې لرو زنځیر چې مثلا دا حدیث دین راوي دی د دن راغستی د دن راغستی دی
دوی ویلې په سیکولر تعلیماتو کې چې دا زنځیر څونه اوږد وي همدومره د حدیث غلط دی ځکه چې دا دروغ قوي کېدو دپاره دوی زنځیر اضافه کړی دی یعنې هر څه یې سرچپه کړل نه غواړم دې باندې خبرې وکړم ځکه موږ وخت کم لرو راځو سیکولر سایکالوجي ته د روانشناسي د انسان پیژندنه د مکمل بدله کړه په تعریف د وجودي کړه روح یې پکې رد کو قلب پکې رد کو جنیات پکې رد کړل نو چې ته دا درې شیان انسان نه وباسي دا څنګه کولی شي ته مکمل تعریف د انسان ورکړي نو همدا وجه ده چې ډپریشن زیات شو او اصلي تعریف د انسان ورنه کړی شو خلک دوامدار ډپرس ګولې اخلي بل څه شی وشول دوی چې کوم ریسرچ کو که د انسان پیژندنې باندې کیو روانشناسي باره کیو دوی فقط اما غربي نړۍ کې ریسرچ کو په همغه بنیاد د ریسرچ معلومات لیکل کتابونه لیکل او په نور نړۍ تطبیق کول نو اوس همدا مشکل دی چې خلک خوشحاله نه دي او په ډېرو مشکلاتو کې دي عمومي سیکولرزم او کپیټالیزم ډیموکراسي کپیټالیزم ته اجازه ورکړه چې هیڅ مشکل نه دی یعنې ته دغه یو ژوند لرې دلته راغلی یې او ښامار یې چې څومره کولی شي ټول کړي څومره کولی خلک لاندې کړي او ځان بره کړي همده ته قدرت وایي همدا خوشحالي تا ته راوړي کپیټالیزم معنا څه دی چې دا واړه کمبیان دي د دې مثال ورکو چې غټ مهي باید ټول وخوري چې کوم واړه دوکانونه تجارتونه ټول ختم شول هر څه یې برانډ کړل مثلا ته اوس وګوره ته مکډونالډ چې په هر دنیا ته ځي پیپسي ده په ټوله دنیا کې ده په همدې شکل امازون ته وګوره دې کې ډېر زیات خبرې دي چې غواړم په اقتصادي ډول باندې تاسو تشریح کړم خو لیکن که د امازون سی وګورې ته همداسې د تسلا سی وګورې ورځ په ورځ هغوی په هر ثانیه کې 26,000 ډالر ګټي لیکن عوام څومره ګټي دغه د امکاناتو د مال تقسیم مکمل ډول سره غلط کو تقسیمات غلط کړل حتی په دې لیول کې که ته د دنیا په 2 تقسیمه کې 50% د دنیا امکانات پیسې یعنی دغه مال تقریبا 50 کسانو سره دی او دا 50 بقایا په نور ټول دنیا باندې تقسیم شوی دی که ته دغه کسان چې کوم بیلیونر دي 200 بیلیونر ډېر پیسې لري که دوی په یو بس کې کښېنی نو هلته به هم ځای شي دومره کم دي ځکه دوی کپیټالیزم باندې هر یو وړوکې کمپنۍ ختمه کړه او خپل نظریات خپل سیکولرزم ډیموکراسي په همدې قدرت باندې په خلکو باندې تطبیق کړه او هر څه یې په کنټرول کې راوستل